دا کہانی د یو داسې وخت په باره کې ده چې انسان دومره ترقی کړی وي چې روبوټونو کې د سوچ کولو طاقت اچولی وي او په مزه مصنوعي ذهانت د انسانانو په زندګۍ کې داخليږي او په هر یو کار کې د انسانانو سره مرسته کوي، د کور په کارونو کې، په دفترونو کې، په هسپتالونو کې، تر د جنگ پورې. خدا هر څه د ډیر وخت پورې اونې چلیږي او یو ورځ راځي چې په امریکا کې اټم بم خلاصيږي او په لږ وخت کې په دغه دماکه کې لس لکه خلک د زندګۍ نه لاس وینځي او کله چې په دې کې تحقیق وشي نو پته ولګي چې دا بم انسان نه بلکې یو روبوټ خلاص کړو، یو تاسیس چې هغه په خپل انسانانو جوړ کړو. دې واقعي نه پس امریکایي حکومت په مصنوعي ذهانت باندې مکمل پابندي لګوي او هر یو روبوټ او دا غوي نتورک ختموي. خو بل طرف ته د دوی نه لري یو وړه شان علاقه کې یو بل دنیا آباده وه. دا غځای خلک د روبوټونو ښه برابر استعمال کوي او د دې نه بغیر ژوند تېرولو ته تیار نه وي او د هغه ځای مشر مصنوعي ذهانت لا نور هم ترقي ورکول غواړي. په دغه علاقه کې مصنوعي ذهانت صرف جمدی نه بلکې حکومت هم کوو. د ختمولو لپاره امریکایي حکومت یو خفیه میشن شروع کوي چې هغه ذمہواری یو قابل فوجي چې هغه نوم لیو وي هغه ورکوي چې اول بعد د مصنوعي ذهانت مشر د نیا پته معلومه کړي خو د هغې دپاره بعد هغه د لور د مایا نزدېکت ضروري وي او د هغې نه به پته راوباسي. لیو دغه علاقې ته ورځي خو صرف د یو میشن په غرض، خو دغه غرض یې په مینه کې بدل شي ولې چې کله مایا دې وویني نو هغه دې مړ کولی هم شو خو هغه یو رحمدله جینۍ وي او هغه ورته څه هم نه وایي. بیا د دې دواړو تعلق جوړ شي خو یو ورځ د لیو په اشاره باندې امریکایي فوجي د نیا د گرفتارولو دپاره د مایا د په علاقې باندې حمله کوي. مایا په لیو باندې یقین کړی ولې چې لیو دا هر څه په مجبورۍ کې وکړل خو بیا یې هم مایا سره دوکه وکړه او مایا سره د پلار سره تختی او په دې کې د دوی په علاقه باندې میزایل ورپرېږدي او لیو پکې پخپله هم زخمی کیږي. بیا 15 کاله پس مونږ لیو وینو چې هغه هر څه پرېښودی وي، د زندګۍ امید، خپله نوکري، هر څه. خو یو ورځ د هغه د محکمې څه کسان د هغه کور ته راځي او د هغه مخې ته یو ویډیو شروع کوي چې په هغې کې ده ته ښایي چې مونږ د نیا د یو خفیه لیبارټرۍ په باره کې پته لګولې چېرته چې یوه نوې وسله تیاریږي الفا زیرو. دا څه عامه وسله نه بلکې د دنیا نه د پوره انسانانو ختمولو طاقت لري. لیو ته دا میشن حواله کیږي خو هغه انکار کوي. په دې کې ورته هغوی یوه بله ویډیو ښایي چې په هغې کې مایا جمدی وي او په هغه یې خفیه لیبارټرۍ کې کار کوي چېرته چې هغه وسله تیاریږي. بیا دوی لیو سره یوه ذاتي واده کوي چې مایا به موږ تاله جمدی راولو که چېرې تا الفا زیرو تباه کړو. لیو هم رضا کیږي چې کیدی شي دې سره زما د مایوسي کمه شي. بیا دوی د امریکې په جدید او خاص جز کې په پټه سره په دغه علاقه کې داخليږي چېرته چې د مایا خفیه لیبارټرۍ وي. هغلته اوس یو کچکري آباد و خو لیو د خپلې تجربې استعمال کوي او هغلته یو ماشومه یاروي چې هغه ورته د یو ګوډاګي طرف ته اشاره کوي او څنګه چې هغوی دغه ګوډاګي ته وخي نو یو پټه دروازه کولاویږي او دوی پکې داخليږي او دغلته موجود ساینسدانان او روبوټونه قابو کوي. خو په دې کې د خطرې ټلې اوازونه شروع کی چې پس سره د هغه ځای پوجانو ته پته ولګي او څنګه چې لیو یوه خاص کمره کولاوخي نو هغه حیران پاتې شي ولې چې هغلته څه وسله نه بلکې یو ماشوم په کرسۍ ناست وي او ټي وي ګوري خو دا څه عام ماشوم نه بلکې دا الفا زیرو، یو داسې ساینسي جادو چې د کم نه ټوله دنیا یېرېدله. په دې کې یو زخمي ساینسدان راځي او لیو باندې حمله کوي او بیا د پسې دروازه را بندوي او یوه خفیه دروازه کولاوخي او الفا زیرو ته اشاره کوي چې ته بار ته لاړ شه دا تا پسې راغلي او ډېر زر د لیو کسان د مصنوعي ذهانت والا د فوج په مخ کې کمزوري شي او څنګه چې دوی په هغې خاص جاز کې کینی نو یو زخمي ښځه هم راشي خو څنګه چې ملګري خیال وکړي نو د هغې په ملا پسې یو بم انښتې وي. هغوی د دې د غورځولو ډېر کوشش وکړي خو لرې نه کړی شي او لږ ساعت پس هغه په هوا کې خلاص شي او جزې په هوا کې تباه کیږي. او څنګه چې د هغوی مشران پوه شي چې موږ کسان ختم شو نو هغوی د خپل له ټولو نه غټ طاقت استعمال کوي د 20 جاز او په دوی یو خطرناک بم را پرېږدي چې د څه د وجې ټوله علاقه تباه شي. خو لیو په ډېره مشکله سره بچي او کله چې په سبا باندې د هغه سترګې کولاویږي نو هغه په یو پټي کې زخمي پروت وي او په لږه فاصله باندې د هغه ملګري زخمي حالت کې وي. بیا هغه سره د ملګري په یو کور کې داخليږي چېرته چې هغه الفا زیرو ماشوم هم موجود وي او ټي وي ګوري.
لیو ورځي او ټي ورته بندوي چې مونږ لږ دی ووینو، خو هغه لاسونه یو ځای کوي او ټي وي په خپله ازادېږي. لیو پوه شي چې دا څه عام ریبوټ نه دی بلکې دا هر یو څیز په خپل کنټرول کې اخیستی شي. بیا ورته هغه د ټي وي سوچ وباسي او خپل کمانډر ته رینګ کوي چې هغه ورته وایي چې ته ورته لا ګورې تباه یې کا. څنګه چې لیو الفا پسې را روان شي په دغه وخت کې د هغه کمانډر هم گرفتار شي او د الفا زیرو خواته په ورتګ باندې د هغه په سترګو کې لیو ته معصومیت ښکاره شي او په لاسو کې یو داسې نښه چې هغې مایا سره تعلق لرلو. او په دې کې د نه د علاقې کس راځي چې لیو ته د گرفتارۍ دپاره ووایي. خو لیو اوس صرف یو فوجي نه بلکې یو د پلار غوندې سړی جوړ شوی و. هغه په ده حمله کولو والی وي چې لیو پکې د مخکې نه سوري وکړي. بیا لیو د هغې ماشوم نه تپوسونه کوي چې دا نښه تا چېرته لیدلې وه او دا ښځه څوک ده، چې هغه ورته په جواب کې وایي چې دا زما مور مایا. د دې په اورېدو سره د لیو زړه څه ناڅه مطمئن شي، خو دشمن د دوی پته لګولي او بیا په دوی حمله کوي. خو د هغې نه مخکې لیو خپل زخمي ملګري او الفا دواړه په ګاډي کې کېنوي او یو ریبوټ دوی پسې بم راولي. خو یو سپی هغه راخلي او هغوی پسې واپس وړي او ټول الوزوي. اوس لیو د ښار طرف ته مخه کوي، خو مسله دا وي چې په ټول ښار کې د لیو او د الفا تصویران لګېدلي وو او په هر ځای کې پولیس ناکې لګولي او د ګاډو تالاشي اخلي. خو څنګه چې پولیس د دې خواله راشي نو الفا د خپل طاقت استعمال کوي. هغه لاسونه یو ځای کوي او هر یو د بجلی سیز بندوي او توره تیاره شي. لیو هم د دې نه فایده واخلي او په تیزۍ سره ځان وباسي او په ښار کې داخل شي. اوس هغوی د الفا د مور او د خپلې ښځې د مایا په تالاش کې وو او په دې کې د مرستې دپاره هغه خپل د یو زوړ ملګري خواله ځي چې هغه د مصنوعي ذهانت ماهر وي. لیو ورته وایي چې تا ته یاد شي هغه ګوتمه چې په هغې کې جی پی ایس و، هغه ما مایا له ورکړې وه او ته د هغې پته معلومه کا. د هغه ملګري چې کله الفا زیرو وویني هغه حیران پاتې شي چې دا خو د تمامې دنیا جدید ریبوټ دی او دا د هر بجلی نومي څیز هیک کولی شي. او په دې کې فوج ته پته ولګي چې الفا زیرو چېرته دی. هغوی د خوراک په ډبي کې دننه یو بم پټ کړي او څنګه چې بم خلاص شي نو ټول لیب تباه او برباد شي او په ډېره مشکله سره لیو خپل ځان او الفا بچ کوي او هغوی یو زوړ ځای ته ځي چېرته چې به مایا او لیو مخکې اوسېدل. لیو او الفا دغه ځای ته ورسي چېرته چې صرف د هغې کور نښې پاتې وي او لیو ته په ځمکه باندې ښه ګوتمه میلاوي. لیو په ډېر خفګان سره الفا ته وایي چې زما ښځه او ستا مور اخر چېرته لاړه او څه شوه. دې سره د الفا هم په سترګو کې اوښکې راشي او بیا دوی د جاز اوازونه اوري او بیا د دوی نه ګیر چاپیره ریبوټونه تاویږي او هغوی سره راغلي وي هغه سړی چې امریکا ورته شیطان وایي او د دغه علاقې خلک ورته نیا وایي چې لیو ورپسې مخکې هم راغلی و. د دا ټول ریبوټونه تخلیق کړي وو او الفا زیرو هم لیو په ډېر بېرحمۍ سره وخي او کله چې هغه په هوش کې راشي نو هغه په جیل کې وي او نیا ورته بار ولاړ وي چې هغه ورته وایي چې هغه اټم بم چې د څه د وجې په لکونو انسانان مړه شوي وو هغه زموږ غلطي نه وه. هغو انسانانو په مونږ کې غلط سیسټم اچولی و خو د ستا غوندې خلکو الټا مونږ ته ټوله ګناه واچوله. او په دې کې نیا پسې یو کس اواز کوي چې ده ته وایي چې د امریکې هغه پیس نومي جز زموږ خواله را روان دی او هغوی ورته ګوري. او بل خوا په دې موقع کې په پټه سره الفا زیرو د لیو خواله ځي او ورته وایي چې راځه پلاره چې دې ځای نه ځو او لیو ازادوي. او څنګه چې نیا وویني هغه په ده ډزې کوي خو هغه په تیزۍ سره اوبو ته ودانګي او نیا یې اخوا دې خوا ګوري چې څه شو خو هغه د کښتۍ غاړې سره پټ شوي چې کومه د نیا خفیه علاقې ته تلله. هلته دوی ګوري په زرګو روبوټونه او خلک موجود دي او د امن نه ډکه یو وړه دنیا وي او الفا پکې هم ښه خوشحاله وي او د نورو وړو سره یو ځای سبق زده کوي. او د شپې په دوران کې لیو د الفا خواله ځي او د نیا بټن وخي او الفا د ځان سره بوزي. خو افسوس اوس ډېره ناوخته شوي. اوس امریکایي فوج په ډېرې غټې تیارۍ سره په اخري مصنوعي ذهانت والا علاقې باندې د حملې دپاره روان وي او په دوی بمونه راولول شروع کړي او هغوی ته اندازه هم نه وي چې دا اونې څه راغورځوي خو دوی ویني چې دا د دوی نوې اډوانس ټینکونه دي. دا د یو نه پس بل بم دوی پسې راولي او داسې لګي چې څه هم پرېښودو واله نه دي. د دوی فوج هم نه پوهېږي چې دا ټینکونه قابو کړو که د بره نه جاز او بیا ورپسې هغوی د ټینکونو نه څه ریبوټونه راپرېږدي چې هغه بالکل سیده دوی پسې را روان وي او څه ته هم نه ودرېږي او ناڅاپه د خلکو په منځ کې وډزېږي.
بیا بل راځي او پدې کې الفا زیرو دا هغه مخې ته ودرېږي خو هغه ریبوټ ورته داسې ودرېږي که چېرې هغه باچا وي او هغه یې نوکر. څنګه چې ولدی په سر لاس ایږدي په دې کې پې فوج د شاته نه ډز کوي او الفا ولګي. د دې په لیدو باندې لیو په تادې سره راځي او د دغې فوجیانو مقابله کوي او الفا په منډه سره د ځان سره بوزي ولې چې هغه ته پته وي چې د الفا په بندېدو باندې به دغه ریپورټ واپس ډزیږي. او کله چې نیا د لیو او د الفا یو بل سره مینه وویني نو د هغه پې زړه خفه شي او ورته وایي چې ما یا جمدې ده او لا سا پکې شته تا وله بوزمه. دوی د دغه ځای نه وتښتي او په اخره کې یو نوي ځای ته راورسي چې مصنوعي ذهانت دپاره دا یو مقدس ځای وي. هغه ته لیو ګوري چې د مایا نه غیر چاپیره شمې او ماشینان ورته لګېدلي او دا پکې په منځ کې پټې سترګې پرته ده چې دغلته یوه ښځه ته وایي چې 15 کاله مخکې په هغه شپه باندې دا بد شوه خو سر یې داسې زخمي شو چې دا د 15 کالو راسې په کوما کې پرته ده. لیو په جړا باندې د هغې خواله ورځي او الفا او لیو یو بل ته ورغاړې وځي او په دې دوران کې الفا ورته وایي چې دا د ټیکېدو والې نه ده او اکسیجن ورته بند کا چې آزاده شي. هغه جز دلته هم دی معلوم کی او ورپسې راشي او هر خواته انساني فوجیان ډز جوړ کی او لیو پسې ورشي او یو ماشین د مایا د سر خواته ایږدي چې د هغې د مزغو ټول نچون په یو کارت کې جمع کوي. خو په دې کې نیا راځي او په هغې کمانډر باندې بم لګوي او د شاته نه په هغه باندې هم فوجیان ډز کوي. خو په تادې سره الفا زیرو لاسونه پورته کوي او د هغې کمانډر بم ودروي او څنګه چې د کمانډر کسان په هغه نشانه لګوي نو لیو هغه خوا کوي او کمانډر ټوټې کیږي او نیا په زخمي حالت کې راپاسي او لیو ته وایي چې الفا په هغې 20 جاز کې داخل کا. هغه زموږ اخري امید دی ولې چې دا د انسانانو په لاس کې یو داسې طاقت دی چې موږ له بار نسلونه ختم کړي. بیا لیو هغه کارت د ځان سره اخلي او د هغې جاز خواله ورتلو والوي چې فوجیان راځي او هغه ګرفتاروي او دله د نشي ستن وخي او په هغه علاقې باندې بم ورغورځوي. بیا هغه لیو ویني چې الفا یې سملولې او تړلې چې مرګ ته تیار کړي او دته خپل مشر وایي چې مونږ خو به اسم دی ختمو خو دینه دا خدا چې په خپل لاس یې ختم کا او دله یو تمانچه ورکوي او لیو ورته نکی او د ډس کوو نه مخکې لیو ورته په وخت کې سوایي او بیا هر څه پړقېدو سره الفا ختم کی. بیا د لیو مشر الفا په ګاډي کې اچولي وي چې د یو ساینسدان رنګ ورته راځي چې ورته وایي چې الفا زیرو لا ختم نه دی او د رقص ته ځان مړ کړي او په دې سره الفا سترګې وغړوي او لاسونه یو ځای کوي او گاڑی اړوي او بیا ایرپورټ ته وردننه کیږي او خغلته هاندي چې چا را باندې شک را نشي او په جاز کې کینی او خغلته لاسونه یو ځای کوي او جاز لا د خغې غټ جاز طرف ته مخ ور کوي. خغلته پر رسیدو باندې ټول خلک کوشي خو لیو یوازې پاتې شي او څنګه چې فوجیان راځي نو هغې پورې هغه د خلا جامې اچولې وي او د ور خواته ولاړ وي او ناڅاپه د جاز ورکولا وخي او تیزه هوا دغه ټول فوجیان ځان ته راکاږي او دې ته رادې خوا شي ور پسې بند کی. بیا لیو الفا ته وایي چې دوی ما ته پرېږده ته ورشه دوی به ستا د مور کاپي جوړه کړې وي ته هغه را پیدا کا او زه بمونه فټ کوم. بیا هغه د مور ریبوټ را پیدا کی او ها کارت پکې لګوي او دی ورته جاړي او بل خوا جاز مسلسل بمونه غورځول شروع کی او څنګه چې دی دننه ورشي نو دی ګوري چې پلار یې نشته او څنګه چې دی دننه کیږي نو په دې وخت کې دی بچي او پلار ولا یو ریبوټ اوچت کی خو بیا دی لاسونه یو ځای کوي او پلار را خلاصوي خو په دې کې د دوی په منځ کې ور خراب شي. دوی ډیر زورونه وکي خو هغه ګلو نه کی او بمونه خلاصېدل هم شروع شي او د جس ټوټې په ځمکه ورېدل شروع شي او په دې کې په مایا کې هم سا راغلي او لیو ورته اواز کوي او څنګه چې هغوی دواړه یو بل سره ملاویږي په دې کې یوه غټه او اخري دماکه وشي او ټول جاز ځمکې ته راغورځېږي. دې سره د ټولو خلکو په سترګو کې د لیو او د مایا دپاره اوښکې وي ولې چې هغوی خپل ځانونه د دوی دپاره قربان کړل. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.